په کابل کې د افغان ښځو لاسي هنر تر سرلیک لاندې یو ورځنی انځوریز نندارتون ترسره شو. دا نندارتون په یو خصوصي لیسه کې د یوې ورځې لپاره جوړ شوی چې پکې د نجونو په لاس جوړ شوي بیلابیل انځورونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د نندارتون تنظیمونکي د دغه کار هدف د خپل هنر ژوندي ساتل، انځورګرۍ ته د نجونو هڅول او خلکو ته یې د ارزښت په ګوته کول بولي. صنف نهم بودم که مکاتب برای ما بسته شد و رو آوردم به دنیای هنر. این نمایشگرم به دلیلی که دخترها فعلا محدودیت ها برایشان بیشتر شده، میخوام اینا را بفهمونم که بیشتر تلاش کنن، خود مایوس نسازن. به خاطر برگزار ساختیم و دخترها که تانوس تلاش کردن و دستاوردهای داشتن خواستم اینا را به نمایش بگذارم. که څه هم د نقاشۍ هنر په افغانستان کې د نه پاملرنې له کبله کمرنګه شوی او د دې حالت د دوام له امله یې ښایي ټغر ور ټول شي، خو له دې نندارتون لیدونکي بیا دغه هنر ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د ورکېدو ویره ختمه شي. تمامی دخترها را من تشویق میکنم به اینکه هنر بیاموزن و بتونن استعداد خود پرورش بدن و همچنین من خواستیم از مسئولین این است که ما را حمایت بکنن، چون طبق خودتان میبینین با امکانات کمی که ما اینجا داریم تونستیم یک نمایشگاه برگزار بکنیم و از مسئولین خواهش مندیم تا ما را حمایت بکنن تا بتونیم نمایشگاه بهتر و بهتر و بزرگتر از این برگزار بکنیم. ځینې نور بیا د دا ډول نندارتونونو جوړېدل د نوي نسل په فکري روزنه کې ګټور بولي او وای په دې سره نوی نسل په هیواد دننه له هنري فعالیتونو خبرېږي. استقبال بسیار گرمی داشتیم، حدود شاگردا و همچنان بعضی از فامیلا و دوستایی که اینجا آمدن بسیار استقبال گرمی داشتن و بسیار از هنرهای ما تشویق کردن که بسیار از هنرهای زیباست که شما دانستین اینا رو به نمایش بگذارید. باور داده که مسئولان دغه هنر ته پام ډیر کړي نو له یو اړخه به دغه هنر ژوندی پاتې وي او له بل اړخه به خلکو ته راښکونکي پیغامونه رسیدلی وي.